او د دې مرګ نه هیڅوک نشي تښتېدی او نه ترې څوک پاتې شوی دی. مرګ هغه میلمه دی چې د هر چا خواله به راځي او ناڅاپه به راځي. ملک او فقیر ته نه ګوري، عالم او جاهل ته نه ګوري، خو چې کله نیټه پوره شي دغه مرګ راځي. لاسې نشتي هغه عظیم انسان، هغه اوچت انسان چې د رب العالمین په دې مخلوقاتو کې یو مخلوق دومره نه دی خوښ لکه څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ دی. هغه عظیم انسان هم د دنیا نه تللی دی، په هغه باندې مرګ راغلی دی. مرګ هغه میلمه دی چې د هر چا خواله به راځي او ناڅاپه به راځي. ماشوم ته نه ګوري، مشر ته نه ګوري، کشر ته نه ګوري، بیمار ته نه ګوري، روغ ته نه ګوري، نیک ته نه ګوري، بدعمله ته نه ګوري، مالدار ته نه ګوري، غریب ته نه ګوري، تور او سپین ته نه ګوري، عرب او عجم ته نه ګوري، ملک او فقیر ته نه ګوري، عالم او جاهل ته نه ګوري. خو چې کله نیټه پوره شي دغه مرګ راځي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله وی سچ په دې دنیا کې دي او په دې ځمکه باندې دي دا ټول فنا کیدونکي دي. صرف یو ذات، هغه د الله ذات چې همیشه پاتې کیدونکی دی او د همیشه نه دی. كل نفس ذائقة الموت. هر نفس به د مرګ د خوند سکی او په هغه نفسونو کې یو نفس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفسو چې هغه هم د مرګ د خوند سکلی دی.